اسلام آباد کې ناوې د واده زلمی شپږ کسان چې د سلندر د بلاست د وجې نه چې مکمل تور باندې ختم شو. دا واقعه په اسلام آباد کې راغله په مکمل ډیټیل هم کومه زمون د پاره په یو ډېر خپل عبادت په اسلام آباد کې دا واقعه راغلی دا او ټول دا ویډیو ضرور وګورئ. په اسلام آباد کې چې واده د واده ورځ وکنه ډېر په دوم دان سره دغه واده کېدو او چې کله ماخام ټیم شو دا ناوې چې دا نو د واده کور ته راوړل کله چې دا راوړل په دغه ټیم کې چې دا نو بلاست شو او سلندر چې دا نو بلاست شو. چې کله سلندر بلاست شو نو ناوې هم مکمل تور باندې ختم شو او د واده زلمی هم ختم شو. شپږ کسان چې دا وسره نور ختم شو او دغه چې کوم چتو نو هغه مکمل تور باندې کتر اول ودو هغه هم ختم شو. یار دا په اسلام آباد کې دا واقعه راغلی دی یار د سلندر د بلاست د وجې نه چې نو داسې قسم واقعه له ناوې هم ختم شو د واده زلمی هم ختم شو او نور شپږ کسانو سره هم ختم شو. نو زموږ په دې ویډیو کې ډېر خپل عبرت ته کنه ځکه چې د اسلام آباد چې کوم پولیس دی نو هغه دا خبره کوي چې فاته کم کورونه وګړي نو هغه چې نو ته هم ډېر غټ نقصان رسیدلی ډېر خلک د چې نو هغه زخمیان شوی دی چې هغه کله اسلام آباد پولیسو دا خبره وکړه او څنګه چې تاسو ته پته نن سبا چې د یخني د خلک سلندر استعمالي خلک چې د هیټر استعمالي نو تاسو ضرور خیال کوئ چې دې شیزونو صحیح استعمال کوئ کچرته داسې تاسو استعمالوي او بیا تاسو نو کولاو پاتې شي نو داسې قسمه واقع راځي. ګوره د واده په ورځ باندې چې د ناوې هم لاړه د واده زلمی هم لاړه شپږ کسانو سره نور هم لاړه هغه مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شول. څه وجې نه کنه چې د سلندر چې د کولاو پاتې شي او تاسو ته خپته ده د سلندر چې کومه هوا وي هغه ډېره تیزه وي هغه چې د ډېر زر خوريږي کچرته هغه په کمره کې رامنې شي او هغه چې د نو څوک ته مارچس وایي یا مارچس تلیا وته وایي نو ټول کور چې د هغه غر کېدل شي مګرو نو دغه څه واقعیت چې دا هم په اسلام آباد کې راغله د واده په ورځ باندې چې نو داسې قسمه واقعیت دې ویډیو کې زموږ د لپاره ډېر خپل عبرت ته کوشش کوي کنه چې دې سيزونو استعمال نن سبا عام شوی دی. هر سړی چې د دې سلندر استعمال کوي د ګیسونو استعمال کوي د هیټرو استعمال کوي نو تاسو کوشش کوئ کنه چې دې سيزونو استعمال کوئ نو چې کله سمره کوشش کوئ چې دې سيزونو چې په صحیح طریقه باندې بیا بندوي چې چېرته تاسو ته نقصان نه راسي. د ویډیو کې چې تمنګ جوړو کنه دا خو مکمل تور باندې ختم شوی دی خو زمونږ د لپاره به دا پیغام دی چې تاسو کوشش کوئ کنه چې دې سيزونو صحیح استعمال کوي. تاسو ته بیا یاد وي کنه چې د دې ویډیو نه پس به تاسو ته بیا یاد وي چې دې کنه دې واقعي هم راتللی شي نو کوشش کوئ کنه چې تاسو کې سلندر وي تاسو کې هیټر وي تاسو کې نور صحیح سامان وي نو بجلی سيزونه نو کوشش کوئ کنه چې سمره نو هغه ضرور چې دنه بندوي چې تاسو ته چرته هم نقصان نه رسي.